ډیر خلک د سی ان ای په اړه کې تاسو کوي چې سر سی ان ای څه شی دی، په څو کال کې کیږي، څو سکیل جاب په ملاويږي، په پاکستان کې څومره سکوپ دی، په سعودي عرب او په بهر ملکونو کې څومره سکوپ دی. د سی ان ای په اړه کې چې څومره معلومات دي هغه ټول کوشش کوي په دې ویډیو کې موږ راجمو. د سی ان ای مطلب دی سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ. دا سی ان ای 2 کاله ډیپلوما ده، په 2 کاله کې کمپلیټ کیږي. انوال سیستم دی، سالانه ایگزام، سیمستر نه دی. یو ایگزام یو کال ورکې، بل کال نه بیا بل ایگزام ورکې. نو په 2 کاله کې د سی ان ای ډیپلوما کمپلیټ کیږي. دا د نرسنګ یو ډیپلوما ده. دا سی ان ای ډیپلوما هر هغه سټوډنټ کوي چې هغه بي اس نرسنګ نشي کولای یا یې افورد کولای نشي او یا ورته په بي اس نرسنګ کې اډمیشن نه ملاويږي. نو هر هغه سټوډنټ چې هغه بي اس نرسنګ نشي کولای، هغه مخکې نشي تللی، نو هغه سی ان ای ډیپلوما کوي. سی ان ای مطلب سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ. نو دا یو نرسنګ اسسټنټ ډیپلوما ده. په الیجیبিলিټي باندې خبره کوم. دا سی ان ای ډیپلوما کوم سټوډنټ کولی شي؟ د دې لپاره تعلیم څومره پکار دی؟ هر هغه سټوډنټ چې هغه میټریک کړي، که په آرټس کې میټریک کړي او که په ساينس کې میټریک کړي. آرټس والا هم د سی ان ای ډیپلوما کولی شي او ساينس والا هم د سی ان ای ډیپلوما کولی شي. صرف دومره ده چې په آرټس کې میټریک کړي هغه په میټریک کې 50% مارکس پکار دي او چې په ساينس کې میټریک کړي د هغه 45% مارکس پکار دي. نو سیمپل خبره ده چې میټریک چا کړي خو که په آرټس کې کړي او که په ساينس کې کړي د سی ان ای ډیپلوما کولی شي. میکسیمم ایج 35 پکار دي. د 35 سال د ایج پورې د سی ان ای ډیپلوما کولی شي. راځو په دې باندې خبره کوو چې د دې څه جاب شته کنه، څه فیوچر مستقبل شته کنه. کوم سټوډنټ چې سی ان ای وکي دا ډیپلوما کمپلیټ کی، نو که په ګورنمنت هسپتال کې د ته جاب ملاويږي دی په نرسنګ اسسټنټ پوسټ باندې لګي، کوم چې 9 سکیل دی بي پی اس 9. که ګورنمنت جاب د ته ملاو نشي، په پرایویټ هسپتالونو کې هم د کار شي کولای. د دې نه علاوه هوم نرس، په کورونو کې خلک نرسنګ اسسټنټ ځان لپاره ساتي. په ریهابیلیټیشن سنټرز کې دی جاب کوي، په ان جی اوز کې دی جاب کوي، په کلینکس کې دی خپل کار کوي. نو دته ګورنمنت جاب هم ملاویدل شي، په ان جی اوز کې هم کار شي کولای، په کلینکس کې هم کار شي کولای، په ریهابیلیټیشن سنټرز کې هم کار شي کولای. آیا په بهر ملکونو کې د دی سی ان ای څه سکوپ شته کنه، څه جابس په ملاویږي کنه؟ بالکل د پاکستان نه غټ سکوپ د دې بهر دی. په پاکستان کې د دې دومره سکوپ نشته څومره سکوپ چې د دې په بهر ملکونو کې دی. په سعودي عرب کې، په قطر کې، په دوبۍ کې، په یو کې، په کینیډا، په دې ملکونو کې د نرسنګ اسسټنټ ډیر ښکلی سکوپ دی، ښه جابس په ملاويږي او ښه های سیلریز دی ورکوي. نو که کوم سټوډنټ بهر تلل غواړي کنه، هغه د زما د مشورې چې هغه د سی ان ای ډیپلوما خامخا د ځان سره ویسي، سی ان ای ډیپلوما وکي او بهر لاړ شي، نو های سیلریز په دې باندې هغه اخیستلی شي، خپل ښه مستقبل په دې باندې هغه جوړولی شي. اوس دا یو خبره د خلکو په ذهن کې تاویږي چې د دې سی ان ای والا څه کوي، دی څه جاب کوي. دا چې په نرسنګ اسسټنټ پوسټ باندې ولګي نو د جاب ډسکرپشن د څه کار کوي. نو د سی ان ای د نرسنګ اسسټنټ کار دی پیشنټ ته فرست ایډ ورکول، پیشنټ ته فرست ایډ ورکول دغه د نیډز مطابق، د ضرورت مطابق. کاغه ته د بلډ پریشر چیک کول ضرورت دی، بي پی بورل چیک کوي، که ټمپریچر چیک کول دی ټمپریچر به چیک کوي، که ریسپایریشن چیک کول دی ریسپایریشن به چیک کوي، که پلس چیک کول دی نو پلس بورل چیک کوي. دغه د نیډ مطابق، دغه د ضرورت مطابق د پیشنټ کیر کول، د پیشنټ خیال ساتل چې هغه ته د څه ضرورت دی هغه بورل کوي. دویم د سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ کار دا دی د پیشنټ کیر کول. فار ایگزامپل داغه باتینګ دی، داغه ډریسینګ دی، داغه ایټینګ، هغه ته لباس کپڑے بدلول، داغه صفائی کول شو، هغه ټایلټ ته بوتل شو، هغه ته خوراک ورکول شو، یو ځینه بل ځای ته کول شو. څومره خیال ساتل چې دی، څومره کیر چې دی، نو دا به سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ دا د کار دی. ان شارټ مختصر خبره دا چې د نرسنګ اسسټنټ کار دی د پیشنټ کیر کول، هغه له سپورټ ورکول، داغه هیلپ کول، که هر قسم ضرورت هغه ته راتلو، که داغه بي پی چیک کولو، که داغه ټمپریچر چیک کولو، که داغه پلس چیک کولو، هغه ته د میډیسن ضرورت وو، که هغه پاسېدو کېناستو کې ورته تکلیف وو، دی به سپورټ ته ولاړي. که هغه ته تکلیف ډیر دی، شدید تکلیف دی ورته، نو ډاکټر انفارم کول دي. دا ټولې خبرې د نرسنګ اسسټنټ جاب ډسکرپشن کې راځي. دا د کار دی، بس د دې پیشنټ هر قسم خیال ساتل دي. کوم سټوډنټ هم بهر تلل غواړي نو په کار دا ده چې د سی ان ای خامخا وکړي، ځکه په دې سی ان ای باندې بهر جاب هم په اسانۍ سره ملاويږي. په دې ډیپلوما باندې خپل مستقبل ښه مزیدار شي جوړولی، ښه های سیلریز په دې باندې هغه اخیستلی شي.